بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه علیکم. په نن درس کې موږ تاسو فانټ وایو. فانټ څه ته ویل کیږي؟ فانټ اصل کې ویل کیږي د لیکلو سټایل ته. کمپیوټر کې موږ تاسو لیکل لرو کنه، یو لیکل ډبل کوو بل نری کوو، د په حقیقت کې فانټونه دي. نو په نن درس کې موږ تاسو فانټ پیژنو. راځو ملګرو، زه یو پروګرام ته راځم، ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام دلته نشته دی، ورډ پیډ پروګرام ته راځم. په دې ځای کې زه لیکل کوم. فرضاً this is my computer, this is my computer. کمپیوټر د دوه لیکل دي. لومړی که موږ تاسې د لیکل انتخاب کو، دې ځای کې فانټ وي. د دې فانټ څه شی دی؟ کلیبري دی. د دې دویم فانټ هم کلیبري دی، خو زه دا تغییر کوم. دلته راځم، دا فانټ ور باندې انتخابوم. اوس وګورئ، دلته د لیکل دواړه یو قسم لیکل دي ملګرو، خو چون فانټونه تغییر دي تاسو د فرق لیدلی شئ. یو ډېر زیات اوږد شو، ډبل شو، او بل په هماغه اندازه باندې دی. د وجه څه ده؟ وجه د فانټ ده. سایز وګورئ، د دواړو په دې باندې که زه کلیک وکړم، د دې سایز هم 11 دی او د دې سایز هم 11 دی، خو فانټونه تغییر دي. تاسو نتیجه لیدلی شئ. زموږ ستاسې فانټونه چې دي پښتو او انګلیسي دا فرق کوي. لکه فرضاً زه وایم چې دا زما کمپیوټر دی، دا په حقیقت کې یو انګلیسي فانټ په دې لیکلو باندې عملي دی، اگر چې دا پښتو لیکل دي. که په دې باندې زه یو پښتو فانټ راولم، دلته ځینې پښتو فانټونه هم شته زما په کمپیوټر کې. فرضاً داسې یو فانټ پښتو، دا نسیم، فرضاً دا یو فانټ مې ورباندې راوستو. وګوره دا فانټ ډېر مناسب معلومیږي چې دا پښتو فانټ دی، یعنی پښتو لیکل موږ ته د ورایه څخه څنګه کېږي معلومیږي. نو اوس کله چې هم موږ تاسې فانټ ته ضرورت لرو په کمپیوټر کې، داسې امکان نه لري. کله کله موږ تاسې ډیزاین کوو، ډیزاین دپاره فانټ ضروري دی. یو خاص ډیزاین کوو، فرضاً یو کور ډیزاین کوو د یو کتاب، نو هلته موږ په پښتو خو به سمه ده موږ ولیکو په کمپیوټر کې، خو دا پښتو باید په خپل شکل باندې وي، په خپل فانټ باندې وي. نو دې ته فانټ ضرورت دی. فانټونه موږ تاسې کولی شو چې یا انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړو، یا یو ملګري نه فلش کې راواخلو، یا بازار ته لاړ شو یوه ډي وي ډي راواخلو. په هر صورت کې چې موږ تاسې فانټونه د دې دریو صورتونو څخه په لاس باندې راوړو، نو هغه به څنګه معلومیږي؟ دلته وګورئ تاسو، دلته ما سره تیار موجود دي. دا وګوره زما فانټس دي، ما راخیستي دي. فرضاً ای جي ټي پښتو فانټونه دي. دا وګورئ، زه ویو ته راځم، لارج آیکنز، دا زموږ پښتو فانټونه دي، یا بهیج فانټونه تاسو وګورئ دلته ما سره موجود دي. د هر فانټ کې د لیکلو سټایلونه موجود دي. فرضاً زه د پښتو ته راځم، وګوره په دې کې الف ب ج په دې شکل لیکل شوی. په دې فانټ کې وګوره مختلف نومونه دي، ای جي ټي اسدآباد، ای جي ټي امان الله سیلاب، اکسوس بک سټور، افضل خان لالا. مختلف هر چا کوشش کړی دی یو فانټ یې څنګه کړی دی، جوړ کړی دی. سمپل ستاسو په مخ کې دی. په هر فانټ کې لیکل په کوم شکل باندې به تاسو ته معلومیږي. په دې فانټ کې داسې، په دې فانټ کې داسې، سمپل تاسو ته موجود دي. اوس که دا فانټ موږ یو انسټالو، فرضاً زه غواړم چې ای جي ټي جوزجان فانټ انسټال کوم، نو ډبل کلیک ور باندې کوم، دلته د انسټال اپشن لري، په انسټال باندې کلیک کوم، ورته وایم یس، نو دا په فانټ به زما په کمپیوټر کې څنګه کېږي؟ انسټالیږي. دا د یو فانټ انسټالېدل دي چې دا ډېر زیات سخت هم دي چې هر یو فانټ ته موږ راځو، ډبل کلیک ور باندې کوو او هغه بیا انسټالوو. اسانه طریقه کومه ده؟ اسانه طریقه دا ده چې موږ تاسې راځو کنټرول پینل ته، رن ته راځو، په دې کې لیکو کنټرول. کنټرول چې مو کله ولیکه اوکې کوو یې. دلته موږ فانټس لرو، دا وګورئ فانټس، په دې باندې کلیک کوو. ټول هغه فانټونه دلته موجود دي کوم چې زموږ او ستاسې په کمپیوټر کې انسټال دي. دا ټول هغه فانټونه دي چې زموږ او ستاسې کمپیوټر کې انسټال دي. دا پښتو فانټونه هم په دې کې ما انسټال کړي دي، خو زه بیا د دې دپاره چې تاسو پوه شئ د سره انسټالوم. راځم، دا فانټونه ما بازار کې اخیستي دي، ټول په یو ځل باندې انسټالول غواړم. نو زه کیبورډ څخه کنټرول ای ټول انتخابوم، بیا دلته راځم، وګوره کاپي مې کړه، بیا راځم کنټرول پینل کې چې کوم زموږ او ستاسې
بیا کوم ځای ته راځم کنټرول پینل ته راځم کنټرول پینل کې فانډز برخې ته دلته زه کله راغلم لاندې یو خالي ځای پیدا کوم چې هر ځای وي چې ما ته دومره موقع پیدا شي زه ښی کلیک وکړم دلته ښی کلیک کوم پیسټ دلته اوله نه دا انسټال دی ما ته وایي چې دا خو اول نه انسټال دی زه ورته مشکل نشته دی دا اوله نه ما ته څنګه کا انسټال کا نو زه ورته وایم یس اوس به دا ټول 126 فانټونه څنګه شي انسټال بشي مطلب ملګرو کاپی کیږي دا فانټونه اصل کې کاپی کیږي ګوره ما یو ځل 126 فانټونه کنټرول سی کاپی مې کړل او دلته راغلم ما کنټرول پینل کې د فانټ برخه ته دلته مې پیسټ کړل همدا مطلب دی یعنی یو ځل موږ وکولی شول دا ټول فانټونه څنګه کو انسټال کو په خپل کمپیوټر کې نو دا اوس موږ تاسو نن ورځ درس په دې درس کې موږ تاسو وپېژندل چې فانټ څه ته ویل کیږي فانټ ویل کیږي په کمپیوټر کې یا د کمپیوټر په داخل کې د لیکلو سټایلونو ته دا سټایلونه موږ تاسو د څه په نوم باندې نوموو د فانټ په نوم باندې نوموو دا فانټونه موږ یا د انټرنیټ څخه راخلو یا په بازار کې د ډي وي ډي په شکل باندې اخلو یا د یو ملګري نه د فلاش په ډول باندې اخلو کاپی کوو کنټرول پینل کې د فانټ فولډر ته نو یو ځل به هغه څنګه شي انسټال وشي او موږ تاسو به هغې نه استفاده کولی شو